راغی نو موسی علیہ السلام ته وایي ورن اشنا سوال دی وی تا الله ته سوال وکړه نو چې مال په دنیا کې څومره روزي خدای مقرر کړې ده که نه یو ورځ راکوي بله میاشت کې تر څو کاله چې دي هغې ټوله ماله خدای په یو ځل راکړي د 10 کاله او د 20 کاله ژوند کې هر څومره ژوند چې دی الله ته به پته وي نو 10 کاله مې ژوند دی او که 20 دی او که 30 دی او که 15 ورځې دی خو چې خدای څونه ماله په دې وروسته ژوند کې روزي مقرر کړي که نه هغې ماله غونډه راکړي یا بیخ دې وزه بیا به څه خورئ چې غونډه یې دله درکړي بیا خو وروسته څه خورئ بس وي لږې ورځې ښې دي خو د خوان ښه دي هلکه وایي یوه نوړی ښه ده خو د لاولي په دوکان بچرجان وایي یوه ورځ ډوډۍ ښه ده خو چې خسته وي او چې دا لږه یو وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې او لږه بل وخت کې نو د یو ورځ هغه خوند به مو نه شي دا ټوله په یو ځل ښه ده نو ورته یې وایي بس ماله دا سوال وکړه چې زما هغه ټوله روزي ماله خدای راغونډه کړي که یو میاشت پې تېره شوه ښه په خوشحالۍ او که 2 پې تېره شوه په ښه خوشحالۍ او که هفته پې په خوشحالۍ تېره شوه هر څومره چې خدای مقرر کړي خیر موسی علیہ السلام و بنی اسرائیل سره ډېره ګزاره به یې کوله الله ته یې سوال وکړي خدایه وروي سوال غواړي خو دا خو زما تقدیري فیصلې دي الله زما امتي دی او ډېر په مینت او ډېر خاص سړی مې دی دا سوال وله قبول کړه چې دله څومره روزي مقرر ده په وروسته عمر کې دا وله غونډه په یو ځل بس ورکړه که دې میاشتې خلاصې یو که 10 ورځې کې بیا لوګي مړي یو کار څه کېږي سوال وشو الله وله هغه هر څه ورکړل حضرت موسی علیه السلام په سفر تللی د هغه خو دا خیال و چې زه خو روزي ورکړی شوه او دا به 10 ورځې کې 15 ورځې کې او 20 ورځې کې خلاصه شي چې خلاصه شي دې پېچ او کار یې پېچ په الله نظام دی اوس د موسی علیه السلام څه موده پس راغی د هغه تپوس یې وکړو او د هغه ځای ته ورغی صاحب د سړي بنګلې دي او د سړي غلامان دي وینځې دي ګړې چیلې دي او د دنیا میلمانې دي او څه کینې او څه پاسي او خدای دا سوچو خو لږ شی و چې الله زما په دعا وله ورکړه هغه کوټې غوندې شی و د 15 ورځو خوراک و د ښه خوراک چې بندې په یو ځل خلاصوي د بچو سره دا خو سړي بنګلې دي او بلډنګان دي او ګړې چیلې دي او د دنیا مالدار دی سړی هغه دی که بدل دی تپوس وکړو ما دی ما وایي داسې وشو بس وایي دا ګوره الله ته فورا رجوع کړه پیغمبر خو به الله ته رجوع کوله یا الله دله خو چې تا د ټول عمر روزي ورکړه خو ډېر لږ شی او دا خو د دنیا سامان دی د سره او مالدار دا خو دې نه چې د زامن نه چې کلوسي نه شي خلاصولی خو د دنیا میلمانه راځي الله ورته څه وی وایي موسی سړی دی هوښیار و امتي دی هوښیار و ما سره تجارت شروع کړو سړي ما سره تجارت شروع کړو الله را دې څه مطلب وی مطلب دا چې کوم شی مې وله ورکړو نو بس فقیران یې راغونډ کړل او په هغوی یې خرچې شروع کړې او میلمانه به یې راغوښتل او په هغې یې خرچې شروع کړې شیخ مولغون په یو ځل ورکړو ډېرو بس په میلمنو او صاحب په فقیرانو په نیکانو په صالحانو په دیندارو خیراتونه شروع شو او میلمستیا شروع کړه موسی تا ته پته نه لګي چې زه یو په ځای کې 200 بیا ورکوم 2 روپۍ چې ولګي 100 ورکوم 200 ورکوم چې 2 لګي 1400 ورکوم چې 0 لګي نو 200 ورکوم نو یو په 200 ورکوم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله قرآن کې الله وایي كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء چې څوک د الله په لار کې خرج کوي د هغې دا مثال دی لکه سړی چې لکه د غنم یو دانه د هغې نه 9 دغه زرغون شي تیلې او هر یو تیلی کې وږي وي نو 9 وږي شو په یو وږي کې 100 دانې نو 200 شوې یو دانې نه 200 جوړم بلکې والله یضاعف لمن یشاء الله چې وغواړي دې نه زیات ورکوي نو سړي دې ما سره تجارت شروع کړو نو چې ما سره تجارت شروع کړو نو ما ورسره څه چل وکړو ما ولا چې د څومره میلمانه به او څومره نو د ما تقدیر کې وله ولیکل فرښتو ته ولیکل په لوح محفوظ کې دې سړي لا چې څومره د دوه خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي وله چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوي خشابه چې څومره خرچه کوي 700 کې ضرب ورکوه ورته وایي تکړه چې تجارت ته شروع کړی دی ته به ستړی شې خو الله او د الله فرښتې به ستړي نه شي بنده ستړي کېږي الله نه ستړي کېږي بنده محتاج الله محتاج نه دی صدقه کې بیا دا کمال دی دې پسې یو بله خبره یاده شوه هم د همدردۍ ده
یو سړی په سفر ته مور ورته بچې ګوره هر چا سره همدردي کوه، احسان ښه سلوک کوه. سفر کې خو بعضې وخت بنده وکړي چې پیسې ورسره خو ډوډۍ نه ملاوېږي. دې غریب ته داسې یو نوړی ډوډۍ په سفر کې پرته وه او اوږې و. هغه ډوډۍ چې راواغېسته او خوړی، یو مسکین فقیر آواز وکړ ای وروره که ستا ګزاره کېږي او د لوږې نه تکلیف درته ني نو زما په خېټه د لوږې درد را ماله راکړه. د وې زما خو کېږي ګزاره، ما خو سهار خوړلې ده، بېګاله که مو نه خو ګزاره کېږي، سبا که مو نه خو ګزاره کېږي، او زه سبا نه به د دې ځنګل نه وځم بازار کې به خدای پیسې شته ډوډۍ به والم راشه والم. بس اوس همدردي شوه. دی ونه وایي چې مړه خپل کار کوه چې که ته مرې نو مړه که نه زما در باندې څه مرې نو مړ شه. نه 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 همدردي وکړه جي واله دا ډوډۍ. هغه له ډوډۍ ورکړه او صاحب من دې په لاره ته چې په لاره دې څنګه ته یو ځای کې خپه کېښوده په پسته غوندې ولګېده او پرش غوندې محسوس کړه چې ویې کتل د خپې لاندې مار دی. یا خدایو دې بلا سره څوک دې خدای اوس خدا وجلم نشم غټ مار دی او لکې مو یو تاویږي رانه ویارېده او د مار نه فورا خپه لر کړه چې لرې کړه نو مار خوله کې سینښتي و ټکې ورکوله خو د مار په خوله کې سینښتي و د ټک نه پې بچ شو. د زر لرګي راواغېسته او مار یې په دا سر و. مار خو مړ شو. چې مړ شو په پریشانۍ کې پروت دی اوده شو. خوب یې نه خوب کې ورته یو فرشته الله پاک راولېږله. دیوسه فرشتې ته قصه کوي یاره دغسې خدای د خوب کې غوره قسمې که نه دغسې الله د ماره بچ کړو او د مار خوله کې څه شی نښتې و که څه شی نو نښتې نو دې مار په ما ټک چلو سر یې زما د خپې نه بار او په بیا ټک چلو او بیا څه شی که نه نښتې بیا وجلم نه شو خو ققق یې کول نو ما په لرګي و مړ مې کړ. هغه فرشته ورته په خوب کې وایي خبرې چې دا څه شی وی نه وی دا هغه ډوډۍ وه چې کومه تا هغه فقیر له ورکړه د هغې ډوډۍ مثل خدای راوسته او د مار په دا خوله کې ونښله. که فقیر له دې هغه ډوډۍ نه وه ورکړې د مار خولې له به خدای نه ورسولې د مار خوله به نه وه بنده دقه د مرګ و دا د مقرره نیټه وه. که فقیر له دې ډوډۍ نه وه ورکړې نیټه دې همدقه خدای د مار همدې له مقرر کړې و چې شا به دې به راځي خپه به ږدي او ته به ټک ورکې وجنې به دا ستا د مرګ سبب و. فقیر له دې ډوډۍ ورکړه نو الله وی ځه د فقیر خولې بنده کړه نو فرشتو ته حکم وکړه د دې مار خوله بنده کړې خوله وله بنده کړې. د خیر ښېګړې او مسلمان سره چې ښېګړه کوې د هغې بدل خدای په دنیا کې هم ورکوي.